علیکم. سلام. ټیکهدار وروره کار کوو ډېر غریبانان خلک یو. یاره لګیا سه بس پرې. دا په څو راکوې نو؟ ټیکهداره بیلچه مې له کور راوړې د 4.5 روپۍ راکړې. کوچنی زوی مې د سهار هم سکول ته روان خرڅه نه وسې ورکړې یم وله. ټیکهداره بیلچه مې ورور له کور راوړې ده. یاره ماته یو 10 روپۍ خرڅه راکړه. نن پنسل هم ختم شوی دی یاره. په سکول کې ډېر سرمایداره خلک دي یاره. زه به 10 روپۍ خرچه کړم په 10 روپۍ پنسل وه. زوی ته دې موږ غریبۍ ته نه وګورې. دا ټوله ښار به اوس 4.5 روپۍ اړوو. تا 10 روپۍ راوړه خرچه وړې. سهار نه کور پوره وه نه پاڼې وې. یو شی لږ ګزاره کوه. نو زه څنګه وکړم؟ خلک 100 روپۍ راوړي ته ما له 10 روپۍ نه راکوې. دا 10 روپۍ در واخله. دا پاتو خلکو سره کار مه لره. ټیم زه په ټیم راځه. صحیح ده؟ سمه. خو غرمه په وخت راځه. صحیح دی صحیح دی. نن مې د بابا څخه 10 روپۍ راواخلې. بیا به پاپړ به واخلم، مزې به وکړم، صندوقخند به کوي. څه کوې دین ماما ده؟ یاره روان یم سکول ته. نن بابا 10 روپۍ خرڅه راکړې ده. زه دغه 10 روپۍ در واخله. یاره دا مې څنګه ځای ته راوستم؟ زه سګرېټ مګرېټ نه څکوم. یاره نه ځنه ماما د یو سګرېټ ډکه یاره. دا ډک در واخله. یاره زه نه څکوم. یاره در وایخه یاره ولې نه څکې یاره ډک. څنګه مې یار در نشه کړو. درځه دلې دا در پرېږده درځه. یار په نشه کې دی. السلام علیکم. او ټیکهداره کار مې وکړه، پیسې راکړه. دا خو زیاتې دي ټیکهداره. او بس کور دې ودان وروره. بس دا زموږ په علاقه کې خلکو له چا سره همت کوو. ډېر ښه خوند یې کوه. بس هو دعای به قدر کړو. الله دې کار جوړ کړه. بر رای خو دوی ماښام دی یاره. بابا به پسې راګرځي وایي دا چیرې دی؟ خو ما یې دلته سګرېټ وڅکول. یاره نظر ماما ته نن خو د سګرېټو خو یم نسته. دا به څه کوو؟ بلا یاره پیسې خو یو هم نشته. وایي هغه نه وایي هغه تل محمد په سګرېټو کې راوستی دی. هغه به له خپله پلاره یو څه راواخلي. یاران نو په نشه کې مې راوستم. نن خو سګرېټ مګرېټ مې راوڅکو. ولا دا دنیا خوند راکوي یاران. ته ولاړ شه سګرېټ مفت سګرېټونه نشته. پیسې غواړي موږ په خپله په سګرېټ نه پس وختې سګرېټ ورشه یاره د پلار ته یو څه راغلا که بیا صحیح دی. زه ورځم پلار نه کوي. پیسې ګټلې وې قرار درجې ورشه 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 ورځم ستا په انتظار یم. راشه یارانو بابا له خوبه نسي راپورته. خدای پاکه ټول ناوخته ټیکهدار غریب ورته ما پسې ګرځي چې ورکړم. ما روپیو موبایل. آیا ما د زوی بسته دا چیرې ده؟ نن ټوله ورځ نن نه ده راغلی. یارانو نن مې د بابا څه دا موبایل او پیسې راغلا کړې. یارانو زه یو سګرېټ خو به راوڅکوم. سګرېټ به وڅکوه. سګرېټ به خود به در وڅکوم. ما دا ده یا ته راکړه یاره. آیا څه په اوسو؟ آیا څه په اوسو؟ ما خیال کلټۍ سوله یاره. راځه راځه ما دې در پورته کړه. درځه دا یې مشوره وه. ټیکهداره زړه مې داسې خوشحاله ده. د زوی مې ډېر ښایسته سکول زده کېږي. اوس پاس سوی یم. وا بله ورځ اول نمبر په ټول سکول کې راغلی و. کاکا زوی دې مړه. په زوی مې څه وسولو؟ خدای پاکه زما په زوی وایه. له خدای پاکه زه غرق شولم. زوی مې مړ شو وراره. در ډول لرویانو سره مه ګرځه. مونږ دې غاله مونږ دې چا. السلام علیکم ملګرو. دا ویډیو مې د دې لپاره جوړه کړه چې د خپل هلکانو نه فالتوګانو هلکانو سره یې میله کوئ. نن سبا داسې دور دی چې ستا به ښځو وي. دوی به روان یې سکول ته. خلک به په سګرېټو په چرسو د رامخته کې د داسې هلکانو سره خپل بچیان میله کوئ.
وینې انشاءالله بیا به هېڅکله نشي خراب. موږ دا پیغام د دې وجې در ورسوئ چې دا ستاسې بچیان چې دي دا له فالتو هلکانو سره مه هیله کوئ، له پرېدیو خلکو سره یې مه هیله کوئ. ډېره مننه، ډېره مهرباني. زموږ یوټیوب چینل هم در سره لایک کړئ.